تازه او نوی خبر انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالب قومندانان به نن تبادله شي. دا چې دغه تبادله د کومو کسانو په بدل کې ترسره کیږي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالب قومندانان به نن تبادله شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې نن د ورځې په اوږدو کې به انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالب قومندانان د امریکایي پوهنتون له استادانو سره تبادله شي. سرچینه وایي چې د امریکایي پوهنتون له استادانو سره پر دې پټه معامله کې انس حقانی او د سراج الدین حقانی ماما مالی خان زدران او د طالبانو د قطر دفتر د غړي محمد نبی عمری ورور قاری عبدالبشیر عمری هم تبادله کیږي. په همدې حال کې وایي سرچینې کابل نیوز ته هم ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د دې تبادلې توافقنامه څو ورځې مخکې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان به د امریکایي پوهنتون د استادانو ترڅنګ 10 نور افغان سرتیري هم خوشي کوي. د یادولو وړ د افغان حکومت او طالبانو لا رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا به یو د سولې د خبرو یعنی بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو ښه خبر وي، ځکه که چیرې دوی خوشي شي نو دا طالبان به د سولې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. او داسې هم ویل کیږي چې دوی به قطر دغه درې واړه بندیان د طالبانو قطر ته وړل کیږي او هلته به امریکا تر نظارت لاندې د طالبانو سره ګډ د خبرو کولو جریان په مخ وړي. یو ښه خبر د سولې لپاره، خدای دې وکړي چې دا خبر رښتیا سي. ګرانو کتونکو او مینوالو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، ځکه چې د افغانستان د سولې لپاره یو ښه ګام ده چې باید ترسره شي. مننه.